عمر فاروق رضی الله تعالی دور کې یو راهب راوړی سورا واستو شو دومره مجاهدی کړی دي عبادتونه کړی دي دا بدن وچ شوی دی بالکل ختم شوی دی دا اډو کې په مخ کې او بدن کې را ظاهر شوی دي زیات مجاهدو عمر فاروق رضی الله فرمایل والعامله الناصبه هغه خلک چې دنیا کې به عمل کړي ځانونه به استلی کړي او رب العالمین باغ نه قبل ایمون بخدو کې وایي هندوستان خدای ناراضه مقام ویلوي حافظ ابن کثیر رحم الله دې آیات لاندې یو حدیث نقل کې په صحیح سند سره ومن يبتغي غیر الاسلام دینا دې لاندې نقل کوي وای د قیامت په ورځ با منذ راشد الله مخ ته پیش شي الله به ورته فرمایي ته ډېر خسي زیزه روزه براشي د الله مخ ته پیش شي الله به ورته فرمایي تم ډېر خسي زیزه زکات براشي الله به ورته فرمایي ته ډېر خسي زیزه صله رحمی براشي الله به ورته فرمایي ته ډېر خسي زیزه یو یو سیز برازي رب العالمین به ورته فرمایي ته ډېر خسي زیزه اخر کې به اسلام راشي دا به الله ته سلام یې او زه اسلام یم ته سلام یې او زه اسلام یم رب العالمین به ورته جواب ورکړي ته په خیر باندې ته د خیر نوم یې نن ورځ به نیولم ستاره وجې نه کېږي په چا باندې چې مؤاخذه کېږي رب العالمین سوګرانی سے پکړ کوي ان بطش ربک لشدید بېشک ستا د رب نیول پکړ دا ډېر سخت دی ان بد نن ورځ به نیولم ستاره وجې نه کېږي جهنم ته چې څوک ځي د جهنم توپ ورته اچولی کېږي به ستاره وجې نه کېږي او نن ورځ به انعامات هم خلکو د ستاره وجې نه ملاوېږي همدغه وجه محترمو دې وخت کې د اسلام نه علاوه په بل دین کې فلاح لټول په بل دین کې د نجات امید لرل په بل دین کې د نجات عقیده لرل دا محترمو انتهایی حماقت او جهالت دی اسلام راغی ردې سره ټول ادیان ختم شي ځکه یو وجه دا وه چې هغه دینونه د قرآن د راتلو سره منسوخ او ختم شو ولې ختم شو ځکه چې دغه شریعتونه او کتابونه چې راغلي وو دا صرف د هغه قوم او هغه وخت کې د هغه قوم رهنمایي کوله بس کم قوم ته چې دغه نبی راغلی او دغه شریعت راغلی قرآن مجید چې راغی نبی علیہ السلام چې راغی د نبی علیہ السلام دین عالمگیر دین دی د نبی علیہ السلام شریعت دا عالمگیر شریعت دی د نبی علیہ السلام راوړی قانون او نظام دا عالمگیر قانون او عالمگیر نظام دی نبی علیہ السلام دا عالمگیر نبی دی د خاص قوم د پاره نه دی راغلی د خاص علاقې د پاره نه دی راغلی د خاص زمانې د پاره نه دی راغلی بلکې تر قیامت پورې چې څومره زمانہ ده د قیامت پورې چې څومره قومونه دي د قیامت پورې چې څومره زمانہ ده د دې ټولو د پاره نبی علیہ السلام نبی دی د نبی علیہ السلام شریعت د دې د پاره دین دی که په دغه باندې د قیامت پورې راتلونکو انسانانو ژوند تیر کو فلاح و بیا موزي کله دغه نه انکار وکړو د تباہی او بربادی طرف ته لاړ شي